افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خلکو په زړونو کې ډیر زیات محبوبیت لري. نوم یې د هر چا په خوله وي، حتی ماشومان یې هم پیژني. ملګرو پرون اشرف غنی داسې یو کار وکړ چې د ګڼو هیوادوالو غوسه یې راوپاروله او اندېښمن دي چې ولې داسې وشول. آیا ولسمشر د فشار لاندې و چې دغه کار یې وکړ او که کومه بله سیاسي موضوع وه چې دغه کار یې وکړ؟ لیدونکو ویډیو تر اخره وګورئ چې په موضوع پوه شئ اصلي قصه څه ده. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د ګډ حکومت مشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان بس سره د مخخې په کتنه کې د نوموړي د خدمتونو قدرداني کړې او د هغه د هڅو په بدل کې ورته د غازی وزیر محمد اکبر خان ډالر کړی. له هر څخه په همدې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې اشرف غنی د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د پراختیا، د افغانستان د سولې او سیمه ییزو هیوادونو د همکارۍ او د جلب په برخه کې د جان بس هڅې وستایلې او نوموړي ته د غازی وزیر محمد اکبر خان مډال ورکړ. خبرپاڼه وړاندې کاږي جمهور رئیس د یاد مډال د ورکړې پر مهال د افغانستان حکومت او خلکو په استازیتوب افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو او قربانیو مننه وکړه او جان بس ته د راتلونکي دنده کې د بریالیتوب هیله وښودله. د خبرپاڼې په بنسټ جان بس په افغانستان کې د ماموریت په ترسره کېدو خوښي وښودله. د سوله ییز افغانستان لپاره په هڅو ټینګار وکړ او د امریکا بریا یې د افغانستان له بریا سره تړلې وبلله. یاد دې وي دا لومړی ځل نه دی چې د کابل حکومت چارواکي په افغانستان هجوم راوړونکي بهرنیان د افغانانو اتلانو په مډالونو نازوي. تر دې وړاندې هم د ناټو او امریکا قومندانان او چارواکي ته د افغان اتلانو ته منسوب مډالونه په سینو ټومبل شوي چې هر وخت د عامه افغانانو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. بدو ته به بد ووایو، د متحده ایالاتو سفیر جان بس ډیره یوه شیطاني څیره ده. هره ورځ به د یوه ناسته له عبدالله سره درلوده چې له دې معلومیږي چې له ښاغلي عبدالله سره یې ژوره انډیوالي وه او هغه ته یې تل ډاډ ورکوو چې کوه څه دې چې زړه غواړي موږ دې تر شا ولاړ یو. خو اخره کې ولسمشر راپاڅېده او د کافر او شیطان جان بس ته د افغان اتل غازی وزیر اکبر خان مډال ورکړ چې دا کار یې افغان ولس ته د هیڅ کله د منلو وړ نه ده. ولسمشر په دغه کار ډېر زیات خفه او ناراضه کړو. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته او تازه او پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.